موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته. خو چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته ویل دا ولی ویل یا الله پوی نشم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګ نه کړې شو، نو ماته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پات. قران کې راځي کړه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې سویم اسی پارا کې. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ. علما لیکي چې سړی دیره تراشی او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه دیره نه سلويخت ورځ عذاب اوچت کی. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولسته شي سلويخت ورځ ته عذاب اوچت شي. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا. حالانکه دا ادیره آداب دا نه دي. دا ادیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتاسو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای. دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچه آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې مړ رد سلامم کوي وعلیکم السلام وي. او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سره د مړی قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړ پاغه اون حاصلې. بهرحال دې کې د مذاهب او اختلاف ته هغه اوس دا وخت د چېړلو نه دی. خو عرض میں داو چې آداب د مقبره دادی او سنتی پیغمبری دادی چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زي او دعا ورته کوي. د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو یو شپکور و ان خفتم الا تعدلون فواحد. دته عدل ویل چې هری بی بی کرا با یو یو. بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبت او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې دا روان شو. بار ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کرا لاړ نو زور پسې غلې غلې لاړ چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه. درې ځله. نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې ني یاد یې کوي. سلويخت ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت. عزیزانو عرض داو چې د الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی. هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي. ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاہان څوک گدایان څوک اوګي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ. چاته د سر د سوري زین ملاوي څوک په شاهي محلونو کې اوس. او دا ولی بای د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړی دا دې د سیده او زولې داسې نیمه. دا ولی ته نشي ویلي ته څوک. اوس راز پکې علماء څه بیان کړي. راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکی دا عزت نه دا امتحان دا ابتلا. چاله مال او دولت ورکی دا عزت نه دا امتحان او ابتلا وی. ته مالدار کړي او زه غدا کړ، ته مسئول کړي او زه سائل کړ. ستاسو امتحان دی چې دا دولت ته د سائل لور کې او کنه ور کې او مزان لدی ساتلې. سائل راغه ور دې نک
نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خیده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړې چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کول شو دله می ول نشو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دې چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه را کړې کینی ما به داسې کړې وې ما به داسې کړې وې ما به داسې کړې وې ما به داسې کړې چې دا ګیله دی ایس د ګیلې او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان تپریدي نه او دا بدن دې دا لوی نعمت الله یو سړی نه سترګې واغستې ړوندې کو چړوندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با داړون سره الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي اوس دولتي دنیا کې نه درکړي پیسې نه دي درکړي هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي قانوني ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي نو غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته ځي ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو نو 1500 کال مخکې ته د رحمت ته لاړ شي دا دولتمند ورپسې 1500 کال وروسته او بیا په بدل کې درکې څه دولت نو الله دې وروالا بیا به وګورئ نو چې په بدل کې به کم دولت درکې او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کون دی هر کار وکړت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې نو حیران کون کې بیا یو خناک راز او بیا تاته یو بل ضابطه یې خیر چاله کته څه عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي د عاشق سړی خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولي اخو په بل څه نه په خوراک نه په ناست نه په ملاست نه په بستر نه په محل نه په څه نه هیڅ نه مقصود بذات شی چې دغه حصول د معشوقي چې دا د په څه طریقه زماش ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستا ژوند به وقف دیتا چې ته به طلب د معشوق د حصول کې خیال امراغ موسی علیہ السلام په لار روان یو سړی او ګډې سرولې اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه نو هغه ډېره ښه ده او د ګډبت څه عقلي اوس چې دغه ګډبت ګورم نه پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري دې کې څه عقل شته پرون مې یو افسر ته خبره کوله ما د انګريزانو زمانہ کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک پاغه چلے دو اوس په پاکستان کې چې وګوره هر منټ پس میټینګ دی هر منټ پس کم افسر چې لټه وي میټینګ کې کم چې لټه وي میټینګ کې کم چې لټه وي میټینګ کې د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته سیلاب اغسته دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سر باټینګل راټینګولې شي په دوی خړ سیلاب راشه ابل اورز مې باټینګل اغستا 23 روپے کیلو سر باټینګل 28 روپے کیلو دی مال شکر دی خدای پاتې 1000 روپے کیلو ډیر خوند کړي مزک یو چې ګورم داس څو کراته وي چې وړګران نیم ډیر شکر یره دا غوړی کم ځای ته لاړ ډیر شکر ته د غوړو پته ولګاو دا جنسای چا سره دي ته د غوړو پته ولګاو دا میلیونه د چا دي ته د غنمو پته ولګاو دا ټیکی چا سره دي دا چا سره دي دا ستاسو د مور مړونو سره دي دا پته خو سره باټینګر 23 روپے کیلو دکاندار خرڅي نو پړک مجسټریټ بور پسې راشي 23 روپے کیلو خرڅه کینه وې دي جیب کی 3/6 فوٹ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیړه تباہ کور دی وران شه چې وران دي شي ته دا پتاو کچ دا سر باټینګن کم زې ناراضي
هغه کرایه څومره ده، بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناستی هغه سنډاګان هغه پس یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونی سي دکاندار خو به زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو په 28 سے خرڅي کنه، چابړي والا به په 25 روپۍ کیلو راوړي نو په 26 سے خرڅي کنه. نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو لکو ورنداریان ډېرې وي، نو هغه به چې بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې نیغ نیغ شو داس او روب داب به پیواچو. نو ورندار ورته وی چې موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي، دا موزیګی له بل چل نه وردی بس خواره ورندارو ګری پاغي نیغ نیغ. نو دا د موزیانو رونه دي، لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي، چابړي والا رونی ساو، دکاندار رونی ساو، فټپات وزګار کا چې د امبر سره میخي پیخي تیریږي. نو سرکونو فټپاتونو سره وزګاره خو خزو له وزګاره کا زنانه وي ته نشي تیرې ده، دا زنانه دي، دا زنانه دي ګدا د جنډه بازار اجړاګان دي. نو عزیزانو عرض می داو چې دا سدي خلق سره کیږي دا ډېر خکی او دا ور سره څوک کوي. منز بیگانه گا هرگز نالم، منز بیگانه گا هرگز نالم که با من هرچی کرداشنا کرد. منز بیگانه گا هرگز نالم که با من هرچی کرداشنا کرد. وی د بل چا د لاس نه جاړم، ما سره چې څه کوي نو خپل یار را سره کوي، څه چې کوي هغه څه چې در سره کیږي هغه ته د دې اهل او ته د دې قابل چې تا سره داسي. ځکه چې که تاسو خیال وکړئ په خوا به د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و، د زوی ورکولو به ځان لبوتو، د لور ورکولو به ځان لبوتو، د روټای بزان له د عزت بزان له د پلانی بزان له د پلانی بزان. اوس هغه بت پرست مونږ یو، هغه بت پرست مونږ یو، مونږ د الله سره پرېخه ده، د بندا سره اختیار کړ. خو چې د بندا سره د اختیار کنو خپل نتیجه ګوره لګیا، خپل حشر ګوره بندگانو پسې. اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ، مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر می واقف ته دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکي. الله دې په شرمونو په تختاو شرمای او کار درته ونکي په تختاو شرمي. نن ترو اوټ ملک چې دی هغه دا چې کوم د کائنات مالک دی هغه دې پرېخه دی او د بندا اسره دی نیولې دا چې د بندا اسره دی نیولې دا نو خپل حشر ګوره لګیا ہے، خپل انجام ګوره لګیا ہے. راشي بیړه نن تباش و د قوم یو په دوی اغستو باندې بیړه تباش. یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي، یو بوتل قیمت 200 روپے. یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستن ورته ولیکي چې سار او ماخامه ورته وا او د یو ستن قیمت 100 روپے او لیکي د پړي مزدورانو ته. نتیجه کوو خدای رانی ولي یې کنه د پړي مزدور راشي. دا خو زما تجربه ده چې دا دوايي دکان کې ناس د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو داروي ورته لیکي، خزا ور سره ماشوم ور سره وسکه 300 ډاکټر لفیس ور. بعض ډاکټران پکې داسي چې میاش مخ کې به نمبر علي نمبر باز خمیاش دیو میاش ته زمړ کېګم خیر دی میاش بس پته ما ګوري بیا. دا سم ملک دی، دا سم وطن دی. ملک هالند کې دی یو انګريز د پیشو په خېټه کې د شپې درد په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون کو چې زما د پیشو خېټه کې درد دی. 15 منټو کې ډاکټر راغی، پیشو له استنیواله په آرام شو او هغه انګريز ته وی چې کدی نه بعد دی پیشو ته تکلیف شونه زب په دې نمبر ناشته ما ته بیا ټلیفون ته خدای راستی ک په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسه د هسپتال چې مریض د زنکدنی او هسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي
بیا غسرو ټوپو والا لورش الله دې امان را زمونږ یو خپل دا بوډای دا اړه ساده ده ا کورا به بار چا کرتلنو یو ورځ ازوی ورته څوک مسلاتی کړي چې لګاویا راوا دا بوډای خزاله بارزي چې پرې نوزي چر نو یو خزه ورته ځان نه بلا جوړه کړي دا او چې دا وروته د نو غیر انیولې دا کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې اړې کله داسې نو چې کور ته لاړ نو غین ګور ته وای چې وا بچي ورچانه خو بالا راونی او ورته وای چې څنګه بالا وای چې بچي راوینی وم ایرلې چې بیرلې چې ایرلې چې بیرلې چې هغه ایرلې چې بیرلې چې یعنی اخوا دې خړولم راړولم ایرلې چې بیرلې چې خلاص کرا خلاص کم کینه مړاوم نو بالا رانی ولی او ایرلې چې بیرلې چې کوي که ډاکټر لویر شه بالا دا که دکان لویر شه بالا دا که سبزی لویر شه بالا دا که وړو لویر شه بالا دا که غوړو لویر شه بالا دا دینه بمزیات خدای څنګه رانی نن د سپی ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپی غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړي الکه تاسو ټول وای تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي هغه له څوک راځي ټول وای هغه سپی څه کوي ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارو شو کوله دا سیدا کنه دا ار یو سپیدا کوشش کوي چې پستتی کته مارا شو کوله په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور کې په بل ټونګه وای او پستی ټکی له زور وای په ایمان ستاد ملک سرمایدار دنیا نن د مرداري سپی دي کنه دي او پاکستان یو مردار ده کنه ده اور سړی په اخته دی او پستی ټکی لته سوچ کوي او په ور حمله وای او په بل چکم لګي بل وجنی ارڅ ور سره کوي او پستی ټکی له خلا راسي نن ستا پاکستان مردار دام دا الله یو حیران کو نه خبر هر سړی په دې کې دی چې وروره ماتم سه ملاو زمونږ د خزي کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تراتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کده خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او سلا ولاړی تاسو ته پتا ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واه نو هغه خزم ځان سره کسٹمنی برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیسم د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګنې برتی کوي وای شو ځکه مرزاګنه خزا زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانې په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره تروخته نو په خلکو ادا سلاسونه وال چې سخور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی ته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه دا دم اچي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه و لارای نه منډه کړي دا څه قمقله پکې ناسته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا زمون خلکو عقل دی او دا زمون خلکو فهم دی او دا زمون خلکو نو یو اولاد آدم دی سو کې پکې څنګه کړی دی او سو کې پکې څنګه کړی دی او سو کې پکې حیران کون دا خبره نه ده چې کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں سو خلگیا دی په تختونو جوړولو کې مبتلا دي تخت حاصلای اور سوک پہ تختہ پراتی دی لمبائی یا مرگ قبر لیتے ہیں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن
कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन। चरता खज़े नास्ती दी नावी जोड़ई शब कदर शपवा खुदा खबर अलग द मियाश्ती साहब लगवाए रोजे त बया जंजाल जुड़ीगी। हुकूमत च पे कम शप ऐलान को नन रुम्बाइश चांद नजर आ गया नो आगाज में नीम आसमान नो शब कदर शपवा खल को डजे टाक टूक से चल दे दा लैलतुल कद्र द अकल पस्तर गुड़ुन शे द लैलतुल कद्र शपा डजू तो अजीजानो द्रे किस्म काल नवे की यो अंग्रेजी काल दे चागा द यकम जनवरी ना नवेश यो इस्लामी काल दे चे द यकम मुहर्रम ना नवेश यो द आसमानु नो काल दे नो आगा पस्वर लसम शब कद्र बाने नवे की द आसमानु नो का बेगा द आसमानु नो द काल द नीवी की दोष पावा आसमानु नो काल ने वैसा मतलब तमाम रिकॉर्ड द कायनात चे देगा फाइल करेशी और नवे फाइलू न शोरूश द इंसान द जुन जड़े रजिस्टर महफूज शी चदा के दे क्यामत के बबियार हुई और पन्नवी रजिस्टर शोरूश नो बेगाश पद देवा चे बेगा व जमुन पन्नवी रजिस्टर की दाली कले शिवी चे दे प मुंजवलाड़ो कद तस्पीआड़ो ले कदा लाल लाकोल कदे द खुदाई दीन बयानोलो और कदे ब्लू प्रिंट तनास्तो कदे वीसीआर तनास्तो कदे टेलीविजन तनास्तो कद जिना कोला कद शराब स्कल कद अगला कोला कद जवारी कोला द चार रजिस्टर बपदी शोर हुई और द चार रजिस्टर बपदी बेगा द देश नुमाने पुख्तनों का चिन्हन सब कार दी मालशपद दे दा वो कयो सरे जान अल्लाह वाला कोल ग्वारी ने बुजुर्ग ना चाहता पोसु कुछ द लैलतुल कद्र शपरा तो खाया आ बुजुर्ग वर्ता हुई चे ए खाजा ची पुरसी जे शबे कद्र निशानी ए खाजा ची पुरसी जे शबे कद्र निशानी हर शब शबे कद्र अस्तगर तू कद्र बिदानी ऐशना द लैलतुल कद्र द शपे से पुख्तनी माना के वल्लाह अरश पद लैलतुल कद्र द हो कता सरे कद्र पैदाइश अरश अल्लाह पारश पकी मिलावी पारश हर निमिष पे न बाद अल्लाह दागद शान मुनासिब अवल आसमान त तशरीफ रौड़ी मलेको तो वही जमा द बंदगानो मंस की जो सुमर पड़दी दी दा टोले लरे बराए रास राबेतवी निमिष पे न बाद अवल आसमान और दसबके प मंस के खुदाए पखपल आवाज कई चे सूक्ष्ता चे दे वक्त के तो गवाड़ी और जेवर सूक्ष्म ना बुजुर्ग वर्तवी चे हर शब शब कद्र अस्तगर तू कद्र बिदानी अरश पद लैलतुल कद्र दा हो कता सरे कद्र पैदा न जमा जीजानो अल्लाह हर निजाम हैरान कुन दे हर कार्य हैरान कुन दे इंसानी अकल रसई वर्तन की सिर्फ तो दुमरा मुकल्लफ है दुमरा चिवे बदा कि तब चरते गडबगान जान न जोड़ के मूसा अलैहि सलाम द जमाने या अल्लाह तब चरते जामी बदे खीरी नीचे धरते हुई या अल्लाह तब चरते सर के बदे स्पगी शिवी चे धरने होगा खुदा तब चरते जमा दे गडो डेर मजेदार पई दी चे लगे दरबार दे मूसा अलैहि सलाम पे रात अलका दास वेल जी खुदा आदम कर बेड़ा दे घर का शदा खुद शिरक अल्फाज दी द कुफ्र तो देखो काफिर कीगी अगर बावर तो वेली चे कज़ काफिर कीगा मा खो यौ काल शु चे जदा वजीफा को मूसा अलैहि सलाम हम जलाली शान अगर ते यौ काल शु चे बेड़ा दे तबार अगड़े पजे प्रे खो लाड़ो यौ कंदा के नस्कोर प्रे वत चे खुदा नु ज सपो ये मचे त संगा खुदा और संगा यादोल गवाड़े मा खो टोल मरगड़े और चेले सरोली दिनो मा त सपता दा या मूसा अलैहि सलाम त वही मौलाना रूम वही कि वही आमद सूए मूसा यस खुदा वही आमद सूए मूसा यस खुदा बंदे मारा चेरा कर दी जुदा मूसा तो वही जमा यार दी वाली माना जुदा को अगड़बा खुजमा यारो या अल्लाह खुदा सी वेल
ورته نه کنه موسی تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو ما دیل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دیل نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته تو ورته چلو خا بیا تماشا کا موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړو ګډبه په سیواره او داغه د یادولو چلې ورته وکړو زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته الله دې زه ته ګو کم زه ته دې زه د ګډبه د دې زه قدر دی وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې زه کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لم تنبیه ور معاملہ ما د دغه زیاده ها معاملہ د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او اورده تبلیغی اجتماع ته تله او په خبر کې چوا یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګا مل داس کې دا نلته دوړي مړی نو لګدا چوم پکې نه خدای دې مال سټاو بس ولی مال خدای دې خوار کا عقل د معشوقیا غ عاشق خوخي چې خړ پړی ويخته بابري په خاورو کې ورته ناشتي وې د دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېدن او وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شمه نو زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته لاړ شي چې رحم یې راباندې څومره ورته خیرن او خړ پړی عمره به خوښ دا پاکه مصالحه قالینی راغستې ده چې صاحب به په دې کې دا ګورې نه څومره لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رایاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویش تاسو خیال را نو عرض مې داو چې معامله د دې ځای ده معامله د ظاهر بیروپیت نه ده معامله د دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو دا سړی درته وخم چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمون خو بیړه ورکړ ول ګور په یو جنگ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته پیغمبر ولار دی او داغه په لاس بیعت چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان په سیر اغستې و په کافرو وره چې په ورغه ته شهید شو چې شهید شو لاش روچت کو پیغمبر ویلا دا سره ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وي 15 منټه کې جنت ته لاړو معاملې د دې ځای معاملې د بیروپیت نه ده اوس خدای ته څه په لاس ورځي روزه را روانه ده چې مونږه بدل وګي او څه دې مړ کوي څه په لاس روټه مخوري او بمس کوي چای مس کوي ها څه چل په چل پوي چې معشوقه وږي وي او عاشق روټه خوري نو په معشوقي خلګي کا بد خدای امرکه جرته مشک نشن کوم کړي ده خبره پويږي کنه اوس چې څوک ستا خوخي او هغه وږي او تاسو به دا پیشو سری والی نو ته به دغه خوښ شي خدای دا میاش د خپل خوخوالي د پاره رئیس دی خدای وي زم سخرم سکم نه یو میاش تم زما په دې صفت ځان موصوف کا اوس ګوره بدلی بیا څه ور کړی بدلی د لوګي یو وګمه غوندي په خپل کې پیدا شي د لوګي پیغمبر ته ویلي چې او پیغمبر په خپل ذات مې دی قسم حدیث قدسی دی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خدای غو وګمه چې د خدای وي ماته د مشکو نم زیاته بهتر یو عاشق ته چاوي چې خوشبوئی والا هغه خوشبوئی ولکمه خوشبوئی می چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاری د عطر نشته زما د یار د خلی وګمه چې د په خدای قسم د دنیا عطرونه ته قربان ستا د خلی وګمه خدای ما کوئی ماته د مشکو نم بهتر نو بیا یو میاشتې د ځان سره په خپل صفت موصوف دې پوي د هرې نیکي اجر په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاويږي
واحد اجر د روزي دی چې الله به په خپل لاس په قیامت کې روزه ده. نو هر کار حیران کن دی کنه دی؟ هر کار نوم د الله چې کوم دی هغه صرف الله دی. نو دی الله ته اسم ذات وای. نو د جمهور علماو مذهب دا دی چې اسم ذات صرف د الله نوم دی او په دې باندې بیا مختلف اقوال د بزرگانو نقل. کتا سو خیال کوي قران کې سوال چې سو وخت کې ذکریا علیہ السلام کولو د زوی غختو د پاره نو الته کم لفظ ویلو اذنادا ربه نداء خفیہ ربه الله ته आवाज کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې چې سو وخت کې مسلمانان په تکلیف کې ولید نو اسمان ته وکړو دا لفظ وي چې یا الله کته غواړي چې ستاد د زمکه د پاسه نامه غستو ولا پاتې نشینو د 314 کسان ټول ختم کا او کته غواړي چې ستا نامه غستو ولا پاتې شینو د دوی امدادو. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. نو ګور نصرکم الله نصرت تاسو د بدر په میدان کې چا وکړو؟ الله. وانتم اذلة حال دا دی چې تاسو کمزوري وي. نو فتقوا الله لعلکم تشکرون. امداد پڅوکو ب5000 من الملائکه منزلین ب3000 من الملائکه منزلین. یو ځله 3000 ملائکه راولېګلې بیا 15000 ملائکه راولېګلې. نو هر مشکل کې چې आवाज الله ته شوه دی ا مشکل حل شوه. نو اسم ذات چې دی هغه صرف لفظ الله. علماء لیکي چې یو بزرګو د نیمه شپې ناستون هغه الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله زما خو ژوند ټول تیر شو پدې کې چې زویم چې الله 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 ژوند می پدې کې تیر او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده صدایم زه خو هم هر وخت. نو کله خو تم مهرباني وکړه. نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ تو لبیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. گفت اللہ تو لبیک ماس ابو بزرگ سوی الله الله الله. نو आवाज ورته شو چې الله تو لبیک ماس. داستا الله لفظ چې دی دا زما لبیک دی. که زما توفیق نه وای نو په دې شپه کې بتا الله ویلې څنګه وای او چې تا الله کې نو زه در تعذير لاړم. تاسو خیال راغی. نو اسم ذات چې دی دا صرف د الله ذات دی او لفظ الله دی. عزیزانو وظیفه او ټول په خپل خپل ځای کې خېدي خو لوی وظیفه چې دا هغه د اسم ذات نه بل نشته. که خدای وس درکو توفیق درکو نو هر وخت جبه په دې عادت کې چې الله 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 الله. بیا د بعضی بزرگانو دا زړه چې دی دا جاری شي د زړه نه आवाज راځي چې الله 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 الله. دا اسم ذات او شرطیان تاسو وای چې سم مشکل در تپیخ نو دا الفاظ درې ځله وای چې حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس حسبنا کیم ګره الله دی. حسبو نا څوک الله. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. دا درې لفظ دي او تی درې ځله وایا او هغه طرف ته چوف کا. هر مشکل چی الله تعالی به آسانه ځکه هغه کې اسم ذات. یو آیات کرسی دې کې لفظ الله دی. الله لا اله الا هو سر کې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. یو آیات کرسی وایا او هغه طرف ته چوف. هر مشکل چی خدای به آسانه. آیات کرسی متعلق علماء تر دې پوری لیکلي دي چې د آیات کرسی دومره لوی زور دی
چې پادیره راشي او یو آیات کرسی دی ویل نو سلويخ ترځي دا غټول ادیرین عذاب وچت زکه چې غیم په سر کې الله لا اله نو لفظ الله چې دا اسم ذات دی عزیزانو جبی چې دی په دې عادت روزه رااله الله دې توفیق مونږ ټول ترا کی پروژه کې دو کارو کوي یو روزه کې کوشش وکړي چې غیبت نه کوي د چا پسې بد وي دویم چې وخت درته ملاويږي نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدل نو امام احمد ابن حنبل ورته وی چې یا الله ته پس شي ډیر خوشالهږي چې زاغه کار وکړه ته پس خوشاله نو الله ورته په خوب کې وی چې زه خوشالهږم زیات به تلاوت القرآن د قرآن په تلاوت زه ډیر خوشاله نو خدای توفیق درکې قرآن ویلې نو د دې تلاوت پروژه کې کوي غیبت نه ځان بچ ساتي مونږ او 10 کوشش پکې وکي او د قرآن تلاوت پکې اوسګار ټیم اسی مکه تاسو خیال را نو دی وجنا روزه یو عبادت ده 15 ارکان دي د اسلام 15 کلمه منز روزه حج او زکات بنی الاسلام علی 5 اسلام بنا چې دا 15 سيزونه منز روزه حج زکات او کلمه په دې کې منځ او روزه او کلمه دا بدنی عبادتونه دي دا به تار وخت کې حج او زکات چې ده هغه مالی عبادت ده پیسې او دولت در سره راغې حج وکړه کینی در باندې فرض نه ده پیسې در سره وي زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دي په دې 15 ارکانو کې یو رکن روزه هم ده روزه ته عربی کې صوم وای صيام په عربی کې ځان ساتل ہوتا وای ځان ساتل اوستا روزه به کله روزه کیږي چې ته ځان وساتې د څه شینه د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړی دي د منهیاتو نه ځان بچ بیا به په دې روزه کې د خوراک سکاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سيزونو نه ځان بچ روزه واحد عبادت ته پټولو عبادتونو کې واحد عبادت چې د دې ثواب په قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملاوي او د روزي ثواب چې دی الله به په خپل لاس ورکړي یو حدیث قدسی کې راځي چې نه خبره دینم لګه تیز ده الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده زکه چې روزدار سره ما سره مشابه شي په روزه کې خدای پاک خوراک کاک جما وغیرہ وغیرہ د ار سینه منزه مبرات روزدارم د ار سيزونه په ځان بند نو په دې جز کې د روزدار تشبیه د خدای سره راشي نو الله وی الصوم لی وانا اجزا به روزه زما ده او د روزي په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي یو خو الصوم لی وانا اجزي به ده نه الصوم لی وانا اجزا به روزدار ته د روزي په بدل کې به زور کړل کېږي زبد دشم یعنی د دې داسې مثال چې الله په روزه کې اعلان وکړي چې ما سوکلی کما سوکلی نو روزه دیولي عزیزانو الله دې توفیق درکړي په روزه کې کوشش وکړي یوازې روزه نه کال 12 میاشتې کوشش وکړ خدا روزه چونکه ډیر زیات اهم عبادت ته پدې کې ډیر زیات کوشش وکړ او بل دا چې اسم ذات لفظ الله ده عثمان چا پوسو کو چې باز خلق زکه زمونږه پریدي چې دی خدای تخلوي وي سو ورته سوي خدا غلط زکه ده چې د بنی آدم نوم چې غلط والی په خپکیږي کنه ها د بنی آدم نو چې د الله نوم غلط والی نو الله به په خپکیږي نه چې بنی آدم په خپل نوم غلط غستو خپکیږي نو الله په خپل نوم غلط غستو به خپکیږي نه بلکې الله سره دام وایي چې جل جلاله وعم نواله لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي دا سي د الله نوم سره جل جلاله وایي نو عزیزانو جبې ګوره په دې عادت کې
دا نور ټول بکواس دی. دا زمونږ ژوند بکواس دی. دا زمونږ ملک بکواس دی. دا سچ تاسو ګورئ او اورئ دا ټول ګورئ غپ دی، نتیجه به ګورئ ډیره خراب. سچ ګورئ او سچ اورئ. په پاکستان کې هر ورځ نوې نوې قهر نازلېږي د بنی اسرائیلو په شان. دا اخبارونه دي، دا اخبارونه دا د بنی اسرائیلو عذاب. قسم په خدای چې هر ورځ به پکې داسې خبره وګورئ چې ټول ورځ به د خپل زخم وینې څټي. اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطره کې او عدم اعتماد ووټ پیش کیږي. اوس ټول قوم په دې اخته دی، ټوله صوبه پلانې منبرو تختېدو، پرانې راو تختېدو، پرانې و تختېدو، پرانې پخوا به دا تختېدې ښځې به مټیزېدې، چا سړي پسې به مټیزه شو. اوس مونږ په داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یو چې سړي پکې مټیزي. دا تاسو چې ولا ووټونه ورکړي دي دا مټیزي ښځې دي. کومه مټیزه ښځه چې وګورئ که نه مټیزېږي ولې؟ خو سړی خوښ شي. یا میړنه چې مټیزېږي یا میړه یا غوږ نه یا پوزه نه یو ښه کټی وګوري بس هغه پسې مټیزه شي. دلته وروره چې ښه کټی کم یو وي، چا سره کروڑ روپۍ وي، وزارت وي، سیټونه میټونه وي، ورپسې مټیز شي. نو په دې ملک کې دې سړي مټیزېدل شروع شو. سړي مټیزېږي لګیا. نه په ملا اعتبار شته، نه په پیر اعتبار شته، نه په میا شته، نه په سید شته، نه په خان شته، نه په نواب شته، نه په ارباب شته. خبره د کټی ده چې کم ښه کټی ښځې وکړه ورپسې مټیزېږي.